زما یو پیر دی ملحد سره مناظره وه ناغه ملحد دا اعتراض وکړو وی چې الله ته پته ده چې پلانې به جنت ته ځي او پلانې به جهنم ته ځي نو بیا ولې دا دنیا پیدا کړې ده او د هغه ته لوبه وي او دا دومره غټه لوبه یې سټارټه کړې ده خو ډایرکټ به جنتي جنت ته بولی وی او جهنمي به جهنم ته بولی وی قصه ختمه شو نو د هغې بیا جواب دا دی که چې د چا په زړه کې دا خبره راځي که الله چېرته د انسانان ډایرکټ جنت ته بوځي او ډایرکټ جهنم ته بوځي نو جنتیان خو به څه نه وي خو جهنمیان به دا وایي چې یالله موږ د جهنم ته ولې راوست نو الله به ورته دا وایي چې تاسو به ما په دې راوستئ جهنم ته چې تاسو به د جهنمیانو کارونه کول نو هغه به وایي چې یالله یو موقع خو به دې راکړی وایي به داسې که نه به وایي نو دا موقع الله په دې ورکړه د دنیا ده چې د انسانانو د حجتونه او د دوی د عذرونه څه شي دا ختم شي ورسېدی